وما علينا إلا البلاغ المبين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی دا نه ده چې خپل مخونه د مشرق او مغرب په طرف وګرځوي او لیکن نیکی د هغه چا ده چې په الله او په ورځ د آخرت او پر ملائکو او پر کتابونو او پر نبیانو ایمان راوړی دی. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. او د هغه په مینه کې خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او مسافرو او سوالګرو ته مال ورکوي او په آزادولو د څټونو کې لګوي او لمونځ قایموي او زکات ورکوي او د خپل وعدو پوره کوونکي وي کله چې وعده وکړي. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. خصوصا چې په سختۍ او تکلیف کې او د جنگ په وخت کې صبر کوونکي دي دا هغه خلق دي چې رښتینی دي او همدغه خلق متقیان دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اے هغو کسانو چې ایمان راوړی دی پر تاسو باندې د وجل شو په باره کې د قصاص قانون فرض کړی شوی دی. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. آزاد د آزاد په بدل کې او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې قصاصیږي. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. پس هغه څوک چې هغه ته د خپل ورور له جانبه د څه شي معافي وکړی شي نو په ښې طریقې سره مطالبه لازم ده او هغه د مقتول ولی ته په نیکې طریقې سره ادا کول لازم دي. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. دا ستاسو د رب له جانبه اسانی او مهربانی ده نو له دې نه پس چې چا زیاتی وکړ نو د هغه لپاره ډېر دردونکی عذاب دی. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او تاسو لپاره په قصاص کې لوی ژوند دی اے د خالص عقل خاوندانو د دې لپاره چې تاسو ځان وساتئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسو باندې پرس کړی شوي دي د مور او پلار او خپلوانو لپاره په ښې طریقې سره وصیت کول کله چې په تاسو کې یو کس ته مرګ راشي په دې شرط چې مال پرېښی وي دا پر متقیانو ډېر لازم حکم دی. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې دا وصیت لا اورېدلو نه پس بدل کړ نو یقینا هم دا خبره ده چې د دې بدلولو ګناه په هغو کسانو ده چې دا وصیت بدلوي یقینا الله ښه اورېدونکی ښه عالم دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بیا چې څوک له وصیت کوونکي نه په خطا سره د ظلم یا په قصد سره د ګناه ویره لري نو د هغوی په منځ کې جوړه وکړه نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته یقینا الله ډیر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی
پر تاسو باندې روجه فرض کړې شوې ده لکه چې فرض کړې شوې وه پر هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. یو څو ورځې شمیرل شوي نو څوک چې په تاسو کې مریض وي یا په سفر وي نو په هغه باندې د نورو ورځو شمیرل دي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. او په هغو کسانو باندې چې د دې روجې طاقت لري د یو مسکین خوراک فدیه لازم ده. پس څوک چې په خوښۍ سره نیکي وکړي نو د ده لپاره هغه بهتره ده او دا چې روجه ونیسئ دا تاسو لپاره ډیر غوره دي که چیرې تاسو چې پوهیږئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. د رمضان میاشت هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شوی دی چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت او د فرقان یعنی د حق او د باطل بیلونکي ښکاره دلیلونه دي. نو په تاسو کې چې څوک دې میاشته کې حاضر وو نو هغه دې د دې روجې ونیسي. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. او څوک چې مریض وي یا پر سفر وي نو په هغه د نورو ورځو شمیرل دي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله پر تاسو باندې د اسانتیا اراده لري او پر تاسو باندې د سختۍ اراده نه لري او د دې لپاره چې تاسو شمیره پوره کړئ او د دې لپاره چې تاسو د الله لوی بیان کړئ په دې چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او کله چې زما په باره کې لتانه زما بندگان تپوس وکړي نو یقینا زه قریب یم د دعا کوونکي دعا قبلوم کله چې لمانه دعا غواړي پس دوی دې زما حکم ومني او پر ما دې ایمان راوړي د دې لپاره چې دوی سمه لار ومومي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تاسو لپاره د روجې په شپو کې له خپلو ښځو سره یو ځای کېدل حلال کړی شوي دي. هغوی تاسو لپاره لباس یعنی جامې دي او تاسو د هغوی لپاره لباس یعنی جامې یئ. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الله ته معلوم دي چې یقینا تاسو له خپلو ځانونو سره خیانت کاوه نو پر تاسو یې د مهربانۍ رجوع وکړه او تاسو ته یې معافي وکړه نو اوس له هغوی سره مباشرت یعنی کوروالی کوئ او څه چې الله تاسو لپاره لیکلي دي هغه لټوئ. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. او خورئ او سکئ تر هغه چې تاسو ته سپین تار د سبا له تور تار نه ښه ښکاره او بیل شي بیا روجه تر شپې پورې پوره کړئ. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. او له هغوی سره مباشرت یعنی کوروالی مه کوئ په داسې حال کې چې تاسو په جوماتونو کې اعتکاف کوونکي یئ. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دا د الله پولی یعنی حدونه دي نو دې ته مه نږدې کیږئ. هم په دې شان الله خپل آیاتونه خلکو ته واضحه بیانوي د دې لپاره چې دوی متقیان شي.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او خپل مالونه په خپل مینس کې په ناحقه سره مخوري او حاکمانو ته د دې لپاره مور کوي چې د خلکو له مالونو نه څه حصہ په ظلم سره وخوري. حال دا چې تاسو پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. دوی له تانه د 9 میاشتو په باره کې تپوس کوي. ته ورته ووایه دا میاشت د خلکو او د حج لپاره ټاکلي وختونه دي. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. او دا نیکی نه ده چې کورونو ته د هغو له شاګانو نه راشئ، او لیکن نیکی د هغه چا ده چې متقي شي او تاسو کورونو ته د هغو له دروازو نه راځئ او له الله نه ویریږئ د دې لپاره چې کامیاب شئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او د الله په لاره کې له هغو کسانو سره جنگ کوئ چې له تاسو سره جنګیږي او له حد نه مه تیریږئ. یقینا الله له حد نه تیریدونکي نه خوښوي. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. او دوی وجنئ کوم ځای چې دوی ومومئ او دوی له هغه ځای نه وباسئ چې تاسو یې ویستلي وئ. او فتنه یعنی شرک او له دین نه اړول له قتل نه ډېره سخته ګناه ده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او له دوی سره د مسجد حرام په خوا کې جنگ مه کوئ تر دې چې دوی له تاسو سره په ده کې جنگ شروع کړي. نو که دوی له تاسو سره جنگ شروع کړي نو بیا دوی قتل کړئ. د دغو کافرانو سزا همداسې ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. پس کچری دوی منع شول نو یقینا الله ښه بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. او له دوی سره جنګیږئ تر هغه چې فتنه یعنی د کافرانو زور پاتې نشي او دین ټول د الله لپاره شي. نو که دوی منع شول نو هیڅ زیاتی نشته مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. حرام میاش په بدل د میاشتې حرامې کې ده او حرمتونه یعنی عزتونه په بدله دي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. پس چا چې پر تاسو باندې تیری وکړ نو تاسو په هغه باندې په جواب کې تیری وکړئ په مثل د هغه چې هغه پر تاسو باندې تیری کړی دی. او له الله نه ویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله د متقیانو ملګری دی. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. او د الله په لاره کې خرج کوئ او په خپلو لاسونه هلاکت ته غورځول مه کوئ او نیکی کوئ. یقینا الله له نیکی کوونکو سره مینه کوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. او حج او عمره خاص د الله لپاره پوره کړئ. بیا کچره له حج یا عمرې نه اثار کړی شوي نو بیا لازم د هغه هدي یعنی د حرم قربانی چې په اسانۍ سره ترلاسه شي او خپل سرونه مه خروئ تر هغه چې قربانی خپل د حلالې ځای ته ورسي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
پس څوک چې په تاسو کې ناجوړه وي یا دته په خپل سر کې څه تکلیف وي نو پر ده فدیه لازمه ده په روجې سره یا په صدقې سره یا په قربانۍ سره. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نو کله چې تاسو په امن شئ پس کچا فایده واخیسته په عمرې سره حج ته نو پر هغه لازمه ده هغه قرباني چې په اسانۍ سره ترلاسه شي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. پس کچا قرباني ونه موندله نو 3 ورځې روجې په حج کې واجبې دي او وروجې هغه وخت دي چې تاسو را وګرځئ دا پوره 10 ورځې دي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. دا حکم د تمتع د هغه چا لپاره دی چې د هغه ټبر د مسجد حرام اوسیدونکي نه وي او له الله نه ویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وخت د احرام د حج سو معلومي میاشتې دي نو چا چې په دې میاشتو کې په ځان باندې حج فرض کړ نو په حج کې نه له ښځو سره د شهوت خبرې کول شته او نه د الله نافرمانی او نه جګړه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. او تاسو چې څه نیکي کوئ الله په هغې پوهیږي او توښه واخلئ پس یقینا بهترینه توښه تقوا ده. ای د صفا عقل خاوندانو لمانه ویریږئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. پر تاسو باندې پدې کې هیڅ ګناه نشته چې د خپل رب څخه فضل ولټوئ نو کله چې له عرفات نه راکوز شئ نو په مشعر حرام کې د الله ذکر کوئ. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. او د هغه ذکر کوئ لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده او یقینا تاسو له دې نه مخکې خامخا له ګمراهانو څخه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا راکوزیږئ له هغه ځای نه چې خلک ترې راکوزیږي او له الله نه مغفرت غواړئ یقینا الله ښه مغفرت کوونکی بې حده رحم کوونکی دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نو کله چې تاسو خپل د حج عبادتونه یعنی اعمال ادا کړئ نو الله یادوي په شان د یادولو ستاسو خپل پلرونو لره بلکې زیات یادول. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نو په خلکو کې ځینې هغه څوک دي چې وایي ای زمونږ ربه ته مونږ ته هر څه په دنیا کې راکړه او د دغه کس لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او په دوی کې بعضې هغه څوک دي چې وایي ای زمونږ ربه مونږ ته په دنیا کې نعمت راکړه او په آخرت کې هم نعمت راکړه او مونږ د اور له عذابه وساته. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دغه کسان دي چې د دوی لپاره د دوی د کړو نیکو عملونو په سبب لویه برخه ده او الله ډیر زر حساب کوونکی دی. وما علينا